السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل لړخه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته یو ډېر خوندور او ډېر د کار اپلیکیشن راوښیم او یقینا چې دغه اپلیکیشن نه به تاسو ته ډېره زیاته پیدا هم وي. که ستاسو په موبایل کې د بیټرۍ څه مسله وي یا د چارجنګ څه مسله وي، موبایل چارج کم کوي یا هیټ اف کېږي، ګرمېږي، نو دغه مسلې تاسو خپل له موبایل نه ډېرې زر خپل ویستلی شئ او خپل موبایل چې دی هغه بالکل ټیک کولی شي. نو ملګرو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. خو دې نه وړاندې زه تاسو ته یو عرض کوم، که تر اوسه تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. ملګرو دې لپاره به سمپل تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده، کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولاو کوئ، نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو کتلی شئ تاسو ته چارج پرسنټیج ښایي، تاسو دغه شان دی تاسو ته ټایم لیفټ، مطلب چې څونه وخته پورې دا چارج چې دی دا کولی شي. نو دا هر څه تاسو ته د دې ځای نه ښایي. د دې علاوه په دې کې تاسو له یو اپټمایزینګ آپشن راکړی دی. سمپل په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو دا به هر څه چې دی هغه سکین کي، مطلب اپټمایزیشن بس تاسو ته موبایل وکړي. د دې نه بعد تاسو چې خپل موبایل بیا کم ټایمینګ وګورئ، کم ټایم لیفټ چې و هغه به بالکل سیوا شوی وي. دلته کې تاسو ته به ښکاري په دې طریقه صحیح ده چې تاسو کله دا هر څه وکئ نو ستاسو موبایل چې دی هغه به چارج بیا زر نه ختمی. صحیح ده، دا وګورئ تاسو دلته کې زه ښایم اوس ما سره شو 11 اور 12 منټ، د دې نه مخکې تاسو به کتلی وي. دغه شان د فاسټ چارجنګ یو آپشن یې پکې هم تاسو له راکړی دی، فول چارجنګ آپشن یې درله پکې هم راکړی دی. د دې نه علاوه دا تاسو ته موبایل بیټري ټمپریچر چې دی هغه درته هم ښایي. که دا چېرته هیټ اپ کېږي نو د هغې نقصان ستاسو د موبایل دا دی چې موبایل خرابېږي. دغه شانتې ولټیج درته هم ښایي. ټیک ده، د دې نه علاوه کیپیسټي درته هم ښایي، بیټري کیپیسټي لکه موجوده وخت کې چې څونه کیپیسټي د ستاسو د موبایل پریزنټ ټایم چې چارج پکې څونه وي او د هغې بیا کیپیسټي څونه وي نو هغه درته هم ښایي ستاسو د بیټرۍ. دغه شانتې فردر دلته کې دا تاسو ته ستاسو چارج هسټري چې ده هغه درته هم دا تاسو کتلی شئ. دا ستاسو چې کومه ده چارج هسټري هم تاسو ته بالکل دلته کې ښایي. چارج ټایپ درته ښایي، چارج ټایپ، چارجر کوانټیټي، بیا چارجر ډیوریشن، فول چارجر ډیوریشن، هر څه چې هغه ټول تاسو ته دلته کې تاسو له مکمل هغه هر څه چې دی هغه راکوي. دغه شانتې تاسو ته زه وښایم. نو دې کې تاسو سیټنګ له سمپل راشئ، په سیټنګ کې بیا تاسو څه کولی شئ، دا فاسټ چارجنګ کوم آپشن دی چې په سر تاسو له راکړی دی دا سمپل له دې ځای نه آن کړئ. کله چې هم چارج ته لګوئ نو دا پې آن کړئ، ستاسو موبایل به چارج کېږي زر، ډېر زیات زر هم. دغه شانتې فول چارج ریمایندر پکې هم شته دی چې کله ستاسو موبایل فول چارج شي هغه به بیا تاسو ته په خپله ریمایند کوي، اواز به درته کوي چې چارجر چې کوم لګېدلی دی ته انفلګ کوي. مطلب که تاسو ته خیال کړی نو بیټري اکثر د موبایل فول چې بیا هم چارج ته پروت وي نو دغه هم زموږ د موبایل بیټري چې ده هغه خرابوي موږ سره. نو سمپل ډېر یو د فایدهناک اپلیکیشن دی د موبایل لپاره او امید لرم چې خوښ شوی به مې. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.